کنکی صورت ته خبره راغله فاتو بصورت من مثله یو کنکی صورت خو جوړ کړئ د کنکی صورت د الله صورتو د ټول قرآن د هر عنوان تحدي راغله خو صورتونه مقابله چا ونه کړې شوه او نه به تر قیامته پورې وکړي دوم وجه د اعجاز د قرآن عظیم شان چې د نبی علیه السلام چې د ما اتباع به ډېر وي دغه نورو معجزې محسوسي وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه معقولي ده چې دغه معجزې محسوسي وي دا چې څادر هغه واچوله کڼه مار تر جوړ شو خو چا کومو خلکو ولید په هغو یې اثر وکړو چې موسی علیه السلام مړ شو لکڼه ورسره ختمه شوه لاس به چې په تخر کې وینیو چې ښکاره به کو تک سپین به ځلېدو خو د سترګو لیدلی شی و چا به ولید هغه به تر متاثر شوه نورو خلکو چا لرې خلکو نه و چې چا نه ولیدلې دا خبره دا چا ویلې نه یې منله ایمان یې نه راوړ د نبي تر ژونده پورې محدودې وې صالح علیه السلام د اوښې غوندې معجزه د کمره نه راویسته خو په سترګو لیدی کېده چې نوح علیه السلام لاړ معجزه هم لاړه اما دا معقولي معجزه ده د دغه تر حسه پورې تعلق نه ده تر عقله پورې ده د دغې وجې نه نبي علیه السلام دنیا نه لاړ خو دا معجزه نه شوه ختمه تر قیامته به وي چې معجزه یې موجوده وي مؤمنین به ایمان راوړي هر ذي عقل هر ویخیار په هر عصر کې هر ذي عقل هر ویخیار په هر عصر کې چې د قرآن عظیم شان فصاحت بلاغت اعجاز ته وګوري نو خود به خود به یې مني چې دا رښتیا د الله کلام ده دا د بنده کلام نه ده اعجاز د قرآن په بل حیثیت دا مشتمل ده په موهبات ماضیه و په موهبات مستقبله و د نن نه مخکې د نبی علیه السلام د وخت نه مخکې په زرګونو کلو انبیا تیر شوي آلات نه وه تایپکاري نه وه تلویزیون دا شیان نه وه ښه زر کاله مخکې قصه چې دا یې څوک بیانوي چې نه هغه وخت لیدلی نه هغه نمونه موجوده ده چې د هغې نقشې نه وغږېږي هر عاقل چې عقل ولري پوهېږي چې دا د خدای نبي د الله خبر کړی دا خو نه په سترګو لیدی کېږي نه په غوږو اورېدی کېږي نه په پزه محسوسېږي نه په ژبه څکل کېږي نه په لاس معلومېږي زر کاله مخکې قصه د 2000 کاله مخکې قصه د 15000 کاله مخکې قصه چې دی کوي او داسې نبي کوي چې نبي امیده یوه ورځ سبق هم نه دی ویلی یوه لیکه یو حرف ختم نه دی لیکلی استاد په انسانانو کې هم نه ده موجود او هغه شی په سترګو هم نه لیدی کېږي په عقل هم نه معلومېږي هر څومره لوی پروفیسر چې وي هر څومره لوی ویښیار چې د دنیا په خپل عقل باندې د مخکې زمانې ادراک کړی شي دغه هم دلیل دی حقانیت دا هم دلیل دی حقانیت ته 1400 کاله مخکې دی تیر ده د نن وخت خبرې کړي دي هغه په قرآن عظیم شان کې موجودې دي چې داسې حالات په پیښیږي هغه ورځ په ورځ په هر عصر کې صادقیږي دغه وخت خلک تر متاثره کیږي چې نجومیانو نه یوه خبره رښتیا شي او نوي دروغ هم خلک ورسره مني ده خو هره پیشنګویي حق ده فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين خلکو د ډیره حماقت نه شرطونه پکې خو که نه خو هغه واقعه موجوده شوه که نه شوه موجوده د دغې وجې نه ډېر خلک مسلمان شوه پیشنګویي رښتیا شوه شپېته آیاته ده د 6,000 نه 2,000 معجزې د 600 نه 200 معجزې د 650 نه 22 معجزې نو 2222 معجزو باندې یو قرآن عظیم شان مشتمل ده چې معجزه باقي ده دائمي ده نو په امت به هم تر ډېره وي امت به هم تر ډېره وي د یوه وخت خلک ډېر وي که د 2-3 کالو زمانو خلک نور انبیاو د خپل وخت خلکو ایمان پر راوړ هغه بیرته بیا لاړه مرتدم شو اکثره خو د نبی علیه السلام معجزه چې دائمي ده باقي د بل نبي نه راځي دا معجزه چلیږي تر ننه پورې الحمدلله په دنیا کې په کروڑونه اربونه انسانان په اسلام باندې مشرف دي دا دوم روایت کې
حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اما دې په هغه خدای قسم وي نفس محمد صلی الله علیه وسلم بیده د نفس نه ذات په ټولو کیفیت وای مراد ده چې د ما ژوندم د په اختیار کې ده مرګ مې د په اختیار کې ده صحت مې د په اختیار کې ده مرض مې د په اختیار کې ده غنا مې د په اختیار کې ده مسکنت مې د په اختیار کې ده چې څومره احوال بنده کې راځي مالک څوک ده ځکه دی ځان ته د مسلمان لقب ورکوه موږ خو د حق دین خلک یو یهودیت هغه د تورات موجود ده د موسی علیه السلام اتباع یو عیسایانو انجیل موجود ده د عیسی علیه السلام چې دغه دعوګر د ایمان دي دعوګر د ایمان دام چې د مانه خبر شو په ما ایمان را نوړي نو جهنمی وي دای د ټولې دنیا نبی شو هغه عنوان چې په عنوان کې و د ټولې دنیا دپاره نبی ده او د دین ناسخ د ټولو ادیانو دپاره د یهودیت هم منسوخ ده نصرانیت هم منسوخ ده ټول منسوخ دي کافتا للناس ګورې د ټولو انسانانو دپاره پیر اسلام چې هغه پنځه امتیازي شیان ذکر کوي د خپل ځان دپاره تر نور انبیاو یو پیغو کې دا ده نبی به یو کلي ته نبی و یو قوم ته به نبی و خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت انس و جن ته بلکې جمادات و نباتاتو ته حشرات و حیواناتو ته چې څومره مخلوقات دي ټولو دپاره نبی ده دا بل روایت کې او مال خرڅوی شوی خدمت یې پکړای شوی نه د دغه خاوند نه د مالک نه د جماع مطالبه کړی شوی نه د مستقل سکنا مطالبه کړی شوی نه د مستقل نفقې د جامع لکه ښځې چې حق لري یو شی هم نشوی کړی د مال خو نه حیثیت و اوس مال په ځان بیرته سردار ګرځوي مالک یې ګرځوي بیا خو مطالبې در نه کوي حضرت شعبي څه ورته وویلې چې نه دا خبر بې ځایه ده اوس مدعا او دلیل ګډ ورته ذکر کوي لکه مخکې موږ ویلې چې جواب په ځای حدیث ورته ویي ما ته حدیث مبارک را رسېدلی چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة وسلام یې درې ډلې دي چې خدای پاک یغو ته اجر د چند ورکوي د نورو خلکو په نسبت باندې یو د اهل کتابو یو سړی چې په خپل نبی ایمان و اوس چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي دغه ته خدای پاک د چند ثواب د مشرک ورکوي چې ایمان راوړي مشرکین هم ایمان راوړي خو یغو ته چې په ایمان کومره ثواب ده دا یهودی یا نصرانی چې ایمان راوړي د یو د چند ثواب خدای پاک ورکوي یو بیا به تشریح کوو دوم کوم غلام چې د خپل مولا حق او خدمت هم په صحیح طریقه ادا کوي خو د مولای حقیقي چې الله تعالی ده دغه عبادت هم په صحیح طریقه باندې کوي دغه غلام ته چې په کوم لمانځه کوم ثواب ورکول کېږي د اصیل سړي تر لمانځه د چند ثواب ورکول کېږي تر روژې د چند ثواب ورکول کېږي دریم هغه د د پوښتنې ځای راځي دریم کوم انسان چې منځه لري ښه ساتي او ښه ادب ورکي ناسته ولاړه تعلق په دغه ترتیب کوه د هغه نه بعد بیا ازاده کړي د ازادي نه بعد بیا نکاح کې دغه ته هم د چند ثواب ورکول کېږي د نورو خلکو په نسبت د منځه نکاح دی وی کراکب علی البدنه نه دا خو د چند ثواب ده چې د اصلي ښځې سره نکاح څوک وکړي په دغه نکاح چې څومره ثواب الله تعالی ورکوي چې د منځ خپل منځ آزاده کړي بیا چې نکاح ورسره کړي په دغه نکاح د چند ثواب خدای پاک ورکوي بیا شاګرد ته وایي اوس نو د حدیث ښه زده کړه د دغه نه کنکي حدیث د کنکي واقعې دپاره به خلک عین مدینې منورې ته تله چې نبی علیه السلام خلک مدینې منورې ته د په وخت کې هم ورتله د ده نه بعد هم ورتله د علم دپاره خو چې کله فتوحات ډېر شو صحابه په دنیا کې تقسیم شوه خو علم هلته ته رسېدو که نه بیا مدینې منورې ته څه ضرورت و چې تله کله صرف د علو د سند دپاره تله لکه بیا موږ تاسو ته سبا بله ورځ کې په بخاري شریف کې خبرې را روانې دي
هغه وطن کې به حدیث واورېدو د تابعینه، خو صحابي به په مدینه منوره طالب خپل احسان بار کړ. ما تا ته په خپل کور کې دا خبره وکړه، خلک به دومره لرې پسې تله. که استاد څه خبرې شاګردانو ته کی د ظاهره لکه احسان بارولي پیغه چې زه دومره په مطالعه کې تاسو لپاره کوشش کوم، ما خپل کور مریضان ټول پریښي دي، وخت مې ټول تاسو ته درکړی ده، ما د دنیا د خلکو سره تعلقات ټول پریښي دي د تاسو لپاره چې خبرې چې کی هلته خو لا تبطل صدقاتکم بالمن والاذى، دا به د هغې قبیلې نه ناروا به وي. دی ویې نه، د دغه ځای نه ثابتېږي روا ده. ولې د استاد مطلب احسان بارول وي که د ده علم ته متوجه کول وي. مخکې موږ ویلو بشرو ولا تنفرو، په بشارت کې یو خبره دا و چې احسانات ورته ذکر کوي، خو که د الله دین ته یې بولې د الله احسانات ذکر کړه. که خپل علم ته د شروع ګورم د یوې خبرې د حل دپاره، خو ته هم خواري وکړه. وایي دغه خبرې ذکر کول چې اوس موږ تاسو ته وایو چې بې تنخواه یې درته وایي، تنخواه په اجرت روا ده که نه ده روا په تعلیم باندې، او طالبان یې ورکوي. که تنخواه ورکوي محتمیم غریب یې ورکوي، هغه سوال و زارۍ کوي، خلکو پسې ګرځي، په ټولو خلکو پسې ګرځي، هر چاته ولاړ وي، پوچ الفاظ هم ورته ویلی کېږي. دا ټول په ځان برداشت کوي. طالب تا ته د مدرسې سهولیت برابر کړي، کمره برابره ده، لنګر برابر ده، کتاب برابر ده، استاد برابر ده، د تنخواه نه خلاص یې، د فیس نه خلاص یې، د هر چیز نه خلاص یې، چې ته بیا هم خواري نه کوې نو یو څه ویل خو پکار دي. او ویل خو به زه نه کوم، خامخا ځیګه الفاظ استعمال نه شي، څه خو پکار دي بیا چې سړی ورته ووایي. بېرته راځو اوس د خبرې ته. دلته د حدیث مبارک نه معلوم شو چې درې ډلو ته د نورو خلکو په نسبت خدای پاک دوچند ثواب ورکوي. څوک پوښتنه کوي ولې امهات المؤمنینو ته خدای متعال قرآن عظیم شان کې نه دی ویلي؟ تاسې هغه قرآن چې تاسې په کور کې تلاوت کیږي، هغه احادیث چې تاسو ته ویل کیږي، چې دوی مطالبه د زیادت نفقو وکړه، بیا هلته خو په دغه نعمت تاسې شکر باسئ. خلکو په کورو کې مړۍ ډېرې دي، خو تاسې په کور کې وحی ده، علم ده. بیا هغو ته وایي هر یوه د تاسې چې کوم عمل کوي تاسې ته خدای پاک دوچند ثواب د نورو ښځو درکوي. هغه د هغو ته هم دوچند ده. او حدیث کې خو درې ذکر شوه، وایي هغه ځکه نه کړی ذکر چې هغه تر مخصوصو خلکو پورې دا حکم خاص ده. ازواج مطهرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی ته ژوند خبره خاص ده. یو بل چا ښځې ته دوچند ثواب شته. اما هغه یهودی که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې ایمان راوړم دوچند ثواب خدای پاک ورکوي، که نن یهودی ایمان راوړي دوچند ثواب ورکوي. هغه غلام چې په هغه وخت کې صحیح عبادت کول خدای دوچند ثواب ورکوه، د مولا او د مولای حقیقي د دواړو، نن هم که یو غلام دغسې کوي دوچند ثواب. دا مستمر دي. که میندې سره اوس هم څوک نکاح کوي د خپلې میندې ازادوي، بیا نکاح ورسره کوي، دغسې دوچند ثواب خدای پاک ورکوي. دا مخصوص زمانه پورې نه دي خاص، دا دائمي دي، ځکه دا درې ذکر کړه. اوس دغه درې امورو کې دا دوچند ثواب ولې ده؟ څوک داسې وایي چې خو عملونه متعدد دي. اهل کتابو نبی خپل نبی ایمان راوړی و یو، اوس په نبی علیه السلام ایمان راوړ، خو دوه ایمانه شوه، دوه وارې ایمان شو، ځکه دوچند ثواب ده. غلام کول یو عمل، نکاح کول بل عمل، ځکه دوچند. دغه توجیه ډېره ضعیفه ده. ولې نور خلک چې دوه عمله وکړي بیا یو ثواب ورکوي، که هغو ته هم دوه ثواب ورکوي. هر څوک چې دوه عمله وکړي دوه ثواب ورکوي، چې درې ورکوي د درې سره ثواب ورکوي، چې څلور عمله وکړي د څلور سره ثواب ورکوي. نه، دوی په یوه عمل دوچند ثواب ده، دوه نه، په یوه عمل. اوس ایمان په پیغمبر علیه السلام راوړ، په دغه ایمان دوچند ثواب دی هغه چا ورکوي چې هغه هم ایمان راوړ په پیغمبر علیه السلام، خو مشرک و. اوس نو دلته یې ولې دوچند ورکوي؟ دغه درې ډلو ته د دې په عمل باندې دوچند ثواب د نورو خلکو چې ورکول کېږي چې تعدد عمل وانخلو. ولې؟ وایي ځکه د دې عمل سره له مزاحمه ده،
چې نفس باندې ډېر بوجي په یغه ځای کې ثواب ډېر وي مزاحم موجوده ده عمل ته یې نه ورپرېږدي مشرک نبی نه درلود دین سماوي نه درلود تا د دین فضایل ورته ذکر کړه معجزه نبی ورته ښکاره کړه نو حق ورته معلوم شي ایمان یې راوړ دغه نبی د مخکني شرک ابطال ورته ذکر کوي که نه ذکر کوي خو په دغه یې پوه کوي اما یهودي ته نبی علیه السلام څه ویل چې موسی علیه السلام حق پیغمبر و که نه تورات حق کتاب و که نه نصراني ته ویل عیسی علیه السلام حق پیغمبر و که نه انجیل حق کتاب و که نه اوس نو دغه نبی لاحق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده د مخکني نبي هم صفات ورته کي د مخکني کتاب هم صفات ورته کي نو هغه خیال دا کوي چې ما کتاب هم حق و د ما نبي هم حق و نو مې ولې د خپلې عقیدې نه در اړه یې د خپل عقیده پرېښودل چې شپېته کاله اویا کاله سړي وخت کې تېر کړی دا خو بیا په نفس ډېر پوښ ده خو بیا هم چې دی تر یغه تېرېږي د دغه نبي باندې ایمان راوړي نو د ده سره له مزاحمه چې د عمل وکړه ثواب یې د چند ده شبیر احمد عثماني صاحب یو دین نه بل دین ته اوښتن خو ډېر سخت ده څه کوې نن وایي د موږ په دین کې وګوره یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین مبارک ده خو یو چا بیعت کړی د یوه پیر نه اوس دوم پیر تر هغه اول پیر ښه کامل دته پیدا شو د ده په دا دوم بیعت کې تر هغه اول بیعت ډېره ګټه وه په دم پیږي چې په دغه ځای کې به ګټه ډېره ده تر یغ نه خو ډېر خلک بیا هم هغه اول پیر پرېږدي دوم ته ورځي سره له دې نه ګټه باندې هم پیږي چې ګټه مې دلته ډېره ده ځکه چې ذهن کې دا ورځي چې ولې هغه د ما پیر د ما د اصلاح دپاره کافي نه و چې زه اوس بل ته ځم خو هغه د ما دپاره بس ده نفس ذاتي نه مني ورسره د دغې وجې نه بل پیر ته نه ځي اگر که دا دوم د ده دپاره ډېر مفید وي هم دا خو څه کوې بعضې مخلص وفادار مریدان پیر مړ شي ژوند خو څه کوي چې په ژوند کې په بل ښه پیر واوښتو بیا هم هغه خپل پیر نه پرېږدي پیر مړ شي و چې پیر مړ شي دلته خو ضرور ده چې بیعت په کوي بل ځای لیکن ډېر په هغه مړه پیر اکتفا کوي وایي بل پیر نه بیعت نه کوي ځکه ذهن کې دا ورځي چې بیا به هغه ناراضه شي ولې د ما دپاره د هدایت هغه کافي نه و سره له دې دین هم یو ده هغه پیر هم د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین و دا موجوده پیر هم د دغه ده ګټه هم په دغه کې تر یغ زیاته ده خو بیا هم هغه نه پرېږدي خو که پرېږدي خو ګټه خو واوښت چې په نفس پښه کېښوه هغه پیر یې مړ و دلته یې بیا تجدید وکړو بیعت یې وکړو ګټه خو په دغه ځای کې ده دا معنی ودې کي خو که ویې نه کي خلک وفادار ورته ویي زړه یې نه مني نو یو دین نه بل دین ته تګ دا خو بیخي زړه نه مني خو چې زړه یې نه مني خو رسول الله درته ویي چې اوس به ایمان راوړې ځکه چې مخکې دین حق و خو منسوخ ده اوس نه ده ذاتي حق اوس یهودیت حق ده نصرانیت اوس حق ده دوم کوم غلام چې لمونځ ته ځي د ده ظاهري مولا د ده نه خپل خدمت غواړي دا لمونځ کول د مزاحمه سره ده ډار ده که زه په لمانځه کې وخت تېر کړم هغه کار چې مولا راته ښوولی و هغه نیمګړی شي پوره نه شي بیا به ماته سزا راکول کېږي که مې نه راکول کېږي نو نفس نه ورسره مني چې لمانځه ته لاړ شي خدای بیا هم جګ شي لمونځ هم وکړي خو هغه بندګي خدمت کې چې د کوم بنده ده هم په ځان بوج راوړي چې دا لمانځه وخت بیرته په عمل کې دومره کوشش وکړي چې مولا هم راضي کړي هغه خدمت هم پاتې نه شي نو دا لمونځ د ده یا روژه د ده سره له مزاحمه ده مولا یې ظاهري د ده نه ظاهري خدمتونه غواړي په دغو باندې هغو ته ظاهره خلل پېښېږي نو بیا د هغو د طرف نه د زجر سره مخامخ کېږي خدای دا ټول برداشت کوي دغه شان کومه مینځه چې مخکې د مال حیثیت و
په تا هیڅ حکومت نه چلیدو د تا نه د نفقې د سکنات د جماع د یو څه مطالبه نه شوی کولی تا ازاده کړه بیا چې اوس په نکاح کوې ولهن مثل الذي علیهن ښځه په میړه حق لري که نه لکه میړه یې چې په لري اگر که د میړه حق زیاته خو ښځه خو یې به لري مخکې مملوکه وه اوس یې مالکه شوه دا یې مالکه شوه چې د حقوقو مالکه شوه تا نه اوس د مستقلې کوټې مطالبه لري تا نه د متوسطې نفقې مطالبه لري د متوسطې جامع مطالبه لري د کوردارۍ او د جماع مطالبه لري امین سره د په ټول عمر جمانه وکړم نه شرعي مؤاخذه و نه د مطالبه حق په ټول عمر د چې نه وی کړی لیکن ښځه خو موږ تاسو ته بیا مسله را روانه ده چې وجوبي حق ښځه کم از کم په 4 میاشتو کې یو وارې د جماع لري دا مسله به بیا په خپل ځای کې ذکر کوو که دې اذن و هغه د زیات وخت هم تېروی شي که نه په طالب د علم پسې وځې په جهاد پسې وځې په عباداتو پسې وځې چې د واده چښتن وي د ښځې د اجازې بغیر 4 میاشتو نه زیات سفر نه شي کړی ولې لهن مثل الذي علیهن دا چې په دنیا پسې لاړ شي 14 کاله تېرې دي دغه د خدای په حال رحم وکړي په هر تقدیر دام په نفس بوج ده چې پرون لکه خرا خرڅوی مې شوی خدمت مې پکړی شوی د مال غوندې حیثیت یې و نن اوس ما سره په کور کې ډنګېږي دا خو نفس نه مني خو ده نفس محکوم کړ د الله د رضا دپاره چې دا احسان یې د دې سره وکړو چې آزاده یې کړه اوس نو دغه مینځه بې سرپرسته د کافر نه دې نیولې وه دلته یې پلار نشته ورور یې نشته زوی یې نشته قریب یې نشته بې سرپرسته پاتې شوه بیرته ته د ټول عمر کفالت په غاړه اخلې دا عظیم احسان دی بل وکړه نو الله هم دومره د الله په مخلوق ته شفقت وکړه الله تا ته دوچند ثواب درکړي خبر په دې کې شوه چې باب ثبوت چې نور ادیان اوس منسوخ دي خو یهودیان نصارا که ایمان راوړي ثواب هم ډیر ده که ایمان را نه وړي مخکنی ایمان منظور هم نه ده اوس نبی علیه السلام نبوت ټولې دنیا دپاره ده نو د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت عامه او د نسخ د ملل سابقه او د موږ د اهل سنت والجماعت د عقیدې مسله ده دا د عقیدې مسله ده چې مخکني ادیان ټول اوس منسوخ دي په هغه دین باندې عمل نه ده روا د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې هغه اهل کتاب چې په ایمان مشرف شو هغو د هفتې د ورځې د احترام اجازه تر وغوښته چې موږ په یهودیت کې د هفتې د ورځې احترام کوو که اوس هم د تا اجازه وي دغه هفتې د ورځې به دغسې احترام کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوش کوټې چې که نن موسی علیه السلام ژوندی وایم دته په خپل دین باندې عمل نه و جایز دی ما به اتباع کړه لتؤمنن به ولتنصرن د هر نبي نه خدای وعده اخیستې ده که نه چې نبي علیه السلام مبعوث چې ته به په ده ایمان راوړې د ده به نصرت کوې چې نبي ژوندی وایم په ما به ایمان راوړ نو امتي ته څنګه دا روا ده چې دی اوس هم په هغه زاړه دین باندې رفتار کوي هغه خبرې ټولې منسوخ دي تاسو خو بیا بس نارې شروع کړې ما دا کتلی نور خوښه ده د تاسې د عیسی علیه السلام ډېره سخته خبرې خو اوږدې انشاءالله دلته نشته پکې